جنرال فیض دا هغه غوښتل چې عمران داسې یو رشته کې ژوند تیر کړي چې په هغې کې زما وس چلیږي. ټول غټه صوبه د پنجاب د هغې نه یو زنانه راځي بشرا او هغه پښتونخوا ته راځي او د دې ځینه ځان سره ستاسو پښتانه ځوانان یا هغوی کارکنان هغه ځان سره ملګري کوي د هغې سره د خپلې صوبې خلک نه د که څه وجې پنجابی لا دومره ساده نه دی هغه صرف په دې ناره دوکه شي ګینې ته بادرې او ته نرې هغه خپل حساب غواړي او هغه خپل حصه غواړي هغه پنجابی هم په دغه وخت کې نه مني چې کله د هغه د مفاداتو خلاف خبره هغې دلته اواز وکړو کاش چې هغې پنجاب ته مواز کړی او دومره خلک دومره خبره پنجاب هم منلی وي پنجاب والو کې خو دومره عقل شته دی چې دا څوک مې بوځي نو دا مې چېرته بوځي ما په اسلام آباد کې د دې پی ټي آی په جلوس کې پنجابیان وي ممکن ده چې دا ډزې نه وي شي هغه د اسامه د هغې د ملګرو شریکه چې کوم اور بل دی تر نن ورځې نه مړ کېږي هغه ته د عربو پیداوار او په عربو کې بادشاهت دی د هغې خلاف جهاد وکړه په فلسطین کې ته قبلاول چې کوم دی نو یهودیانو ته پرېږدي ته چې کوم دی نو عرب چې کوم دی نو بادشاهانو ته پرېږدي او راځي زما په خاوره باندې چې هغې کې مطلب تر زما غریبي زما مسکیني زما تبعي زه د 40 کاله چې کوم دی په وینو ککړ کړم د هر وخت خپل اسامه دی د هر وخت خپل ظالم دی د پاکستان ټول غټه صوبه د پنجاب د هغې نه یو زنانه راځي بشرا او هغه پښتونخوا ته راځي او د دې ځینه ځان سره ستاسو پښتانه ځوانان یا هغوی کارکنان هغه ځان سره ملګري کوي هغه بوځي پنجاب یا اسلام آباد کې په احتجاج کې هلته پیشلینګ هم کېږي هغه وژلی کېږي هم او هغې نه پس نه د هغوی جنازو کې څوک ګډون کوي د هغې سره د خپلې صوبې خلک نه د که څه وجو چې هغه دې صوبې نه راځي او ځوانان ځان سره په مخه کوي او که نه هغې د پښتانه ارجا سره رواني ګوره د بشرا بیبي خو اهمیت ځکه دی چې دا د عمران ښځه که د عمران ښځه نه وي او بل هغه په خپله وایي چې زه سیاست نه کوم خو چونکې د عمران په خپله پارټۍ کې په خپل لیډرشپ اعتماد ختم شوی دی نو ځکه چې کوم دی نو د هغې ټول طاقت هغې خپلې ښځې ته سپانسر کړی دی ګینې دې خبرې ته وګوره چې هغه په خپله وایي ما سنجاني کې دوی ته وایي چې تاسو سټې وکړئ او د ده بشرا بیبي وایي چې سټې مه کوئ نیغ ځو هغه بیان ورکوي چې بشرا بیبي چې سم کړي ټیکې کړي دي خو ستا د اډر وایلیشن یې کړی که نه نو نورې څه کړي دي خو تا ته هغه هم مطلب دی لکه ته وایي چې ټیکې کړي دي پاتې شوه دا خبره چې پنجاب لکه زه به ډېر په احترام د الفاظ استعمالوم چې د جنرال فیض په حواله باندې دا هغه غوښتل چې عمران داسې یو رشته کې مطلب چې ژوند تیر کړي چې په هغې کې زما وس چلیږي او په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه عمران سره خپل هم یو تعلق و خو چې کله د بشرا بیبي سره یې واده شو نو د هغه کنټرول پې نور هم سیوا او د دې په وجه باندې چې کوم دی لکه دوی هغه ډېر خوښولو او هغه وایي چې دا به ډي جي آی سی وي او کني نو بیا به ارمي چیف وي دا ډېره ښکاره خبره دا د عمران او د بشرا بیبي د دواړو خواهش و هغه مطلب دی چې پوره نه شو نو د هغې د پنجاب په حواله باندې چونکې د پنجاب زموږ په ملک کې زمونږ په پاکستان کې یو حیثیت دی که نن زما په اسلام آباد کې د دې پی ټي آی په جلوس کې پنجابیان وي ممکن ده چې دا ډزې نه وي شوي خو چونکې پنجابیان رانغه او تش پښتانه او دوی ته پرې ډز ډېر اسانو نو زه خواوند د ټول نه چې دوی کې څوک هم مړه شوي دي زه مطلب چې د هغوی سره د همدردۍ اظهار هم کوم زه ورسره د غم اظهار هم کوم شهیدان دي هغه ځکه چې دوی بوتلي دي او هغوی په یو جنون کې راغلي دي هغوی د سبا بېګانه خبر نه دي نورو خلکو چې کوم دی نو چا چې ویښ دي که د اف سی کسان شهیدان شوي دي او که د سکیورټي ایجنسو په هغې باندې هم زموږ زړه درد کوي ځکه چې لوبه د بل چا ده او مري پکې دا خلک وایي خانان به بیا سره خانان وي پکې به توی شي د رامبېل چامبېل ګلون نو هماغه مونږ ته لکه یو مشکل دی نو زمونږ د بشرا بیبي چې دلته راله دا په دې وجه راولېږله چې دلته چونکې لیډرشپ دی او دلته حکومت دی او دې باندې کنټرول ساتل غواړي او دا منبع دی چې د دې ځینه به ټیک کېږي نو دا ټول اختیار یې هغې له ورکړی او زمونږ د پښتونخوا قوت چې کوم دی په دغه ځای استعمال کو دا خبره خو پښتنو له سوچ پکار دی چې د اواز ورته چا وکړو هغوی خو دې ته نه ګوري چې بشرا بیبي دی خو وایي چې دا د عمران ښځه ده د هغې دا ټول قوت دی که نن عمران وایي چې نه نو سم نه بس بیا خو مطلب خبره نشته مونږ دا خبره ضرور کوو چې د پنجاب وه هغې دلته اواز وکړو کاش چې هغې پنجاب ته مواز کړی او دومره خلک دومره خبره پنجاب هم منلی وي خو پنجاب والو کې خو دومره عقل شته دی چې دا څوک مې بوځي نو دا مې چېرته بوځي باچا خان به کیسه کوله چې ګډې ته دا پته نه لګي چې دا مې حلالول له بوځي او که سران له خو بیا به اواز به کوي هغه قوم له پکار دي چې څوک یې بوځي چې ورته پته ولګي چې دی ما مرګ بوزي او که ما جون له بوزي چې څوک یې جون له بوزي په کای چې دی سره ملګرتیا وکړي پنجابی لا دومره ساده نه دی
چې هغه صرف په دې ناره دوکه شي چې ګینې ته بادرې او ته نرې. هغه خپل حساب غواړي او هغه چې کوم دی خپل حصه غواړي. هغه پنجابي هم په دغه وخت کې نه مني چې کله د هغه د مفاداتو خلاف خبره. دومره عقل که زما پښتنو زده کو چې د خپل مفادات او د خاورې مفادات او قومي مفاداتو له ترجیح ورکړي. دا خو بشرا بیبي ده چې که د بشرا بیبي نه ډېر ښه خل راشي دی به بیا نه دوکه کېږي. فلحال موږ د هغې فیض نه تېرېږو چې څه ته موږ تاریخي بدقسمتي او تاریخي جبر وایو. میا صاحب یو څو خبرې په ګورنر راجو کې هغې سره زه یو خبره یو ځای کوم چې یو وخت و چې دلته به په بازارونو کې 2005 زما په خیال ځای په ځای د اسامه تصویرونه لګېدلي ماشومان به چې پیدا کېدل خلکو به پرې هغه نه موندو. میا صاحب او بشیر بلور خدای دې وهي هغه به ډېر په دغه باندې لګیا و لکه مکمل تیز دغه خلاف او په تاسو باندې به مې چاودنې هم شروع وي او خدای پکې تاسو غازي ساتلي وي. دا باندې چې لکه یو طرف ته ټوله معاشره هغه خلکو زیات خلک دایي سپورټ کوي او تاسو په دغه جنگ حالاتو کې دغه مبارزه جاري ساتلې. نو لکه مطلب تاسو په تضاد کې معاشره رواني تاسو خپل خلک په دغه حالاتو کې خپل دغه څنګه جاري ساتلی شي. داسې ده چې یو خو گورنر راج د مسئلې حل نه دی. بل مونږ لکه هغه جمهوری نظام غواړو چې په هغې کې د مطلب دی پارلیماني سیستم ډېر مضبوطي. مونږ د پارلیماني سیستم مضبوطوالی غواړو. هغه د بدقسمتۍ نه کله پې یو راشي کله پې بل راشي. افرادو کې خو ته خبره کولی شي خو نظام چې کوم دی نو هغه پکار دی چې هغه سموتلی مطلب پارلیماني چلیږي او هغه پارلیماني هغه نظام چلیږي چې صدارتي نه وي. صدارتي او یا گورنر راج دا چې کوم دی د عام خلکو نه اختیار واخلي او هغه یو مخصوص ځای ته راجمع شي چې هغه مطلب دی لکه ټیک ته چې آیین کې به د دې دپاره ګنجایش ضرور وي خو لکه عوامي حکومت چې کوم دی نو هغه راغونډ شي او هغې نه گورنر راج جوړ شي. نو په هغې کې خو دا د مسئلې حل نه دی خو چې اوس یو وزیر اعلی په خپل حکومت ته نظر نه کوي خپلې صوبې ته نظر نه کوي نو دا د هغه ناهلي ده چې هغوی په خپله غواړي هغوی اوس تښتي هغوی اوس دواړه هغوی وایي چې یا دې مونږ دا جنګ وکړو او که نه شو کولی نو چې دې ته نور نه ټینګېږو مطلب دی چې ځان مظلومان کوي دوی په زور تښتي او د تښتې لار ګوري نو دی چې کوم دی نو داسې حرکتونه کوي چې وایي چې زه ګورم چې دی دا وزیر اعلیتوب څنګه ختموي. دا گورنر راج دی ولګوي زه چیلنج ورکوم چې دی ولګوي. نو چیلنج څه دی؟ دا خو داسې خبره لکه چې د چیلنج ورکړی په ډي چوک کې خو چا پرې راووتو دی راوتښتېده نو چیلنج ختم شو. نو د ده به څه چیلنج نو دا گورنر راج د مسئلې حل نه دی. که دا د مسئلې حل وي نو موږ به د دې سره مطلب خبره د پښتنو دپاره کړې خو موږ دا خبره کوو چې دا حل دی نه خو دا حل ضرور دی چې دا موجوده وزیر اعلی کوم حرکتونه کوي دا د جمهوریت هم منافي دي دا د دې صوبې د حقوقو منافي دي او زمونږ د خپل د صوبې چې کوم اختیار دی د هغې منافي دي او چې مرکز سره زمونږ کوم حق دی د هغې د اخیستو توان هم پکې نشته. لہذا په دې وزیر اعلی او د سره بیا بدقسمتی نه هم صوبایي صدر دی وزیر اعلی دی نو په یو ټیم دواړه شیزونه کابو کول هم ډېر ګران دی خو چونکې دا د یې اندروني مسله دی که زما کار نشته وزیر اعلی له رویې ټیکول غواړي او وزیر اعلی چې کوم دی نو ټیک کېدل غواړي. پاتې شوه ستاسو دا بله خبره ګینې اعلان کې ګورنر د ده نه په دې ښه سړی دی که د سړیتوب خبره نو ده تر اوسه پورې داسې خبره نه کړي چې سړي پرې زړه خوږ شي. دی به ټول عمر هغه خبرې کوي چې په سل مذهبه ناروا وي نه مطلب عقل مني نه فهم مني نه چې کوم دی پښتو مني. ګورنر دومره دی چې پولایټ سړی دی مسلو ته نظر کوي. د سبا ته هم چې کوم دی نو هغه د آل پارټیز کانفرنس په دې راغوستی دی چې د دې صوبې وسایل او زمونږ چې کوم دی د پړه چنار مسله او په دې باندې راشي او خپلو کې خبره کوي نو هغه د عقل او د فهم او ټیک خبرې کوي او وزیر اعلی بالکل الټه لګیا دی. خو د هغې نه باوجود مونږ وایو چې ګورنر راج ښه نه دی خو دا موجوده سیستم دا صفا کول او ټیک کول غواړي او چې څنګه د پنجاب وزیر اعلی خپل صوبې ته نظر کوي څنګه چې د سند وزیر اعلی خپل صوبې ته نظر کوي داسې د دې هم لږ غیرت وکړي دی غونتې که نو دې صوبې ته د نظر وکړي او دې صوبې ته د خیال وکړي نو هله به کار کېږي. پاتې شو د بشیر بلور صاحب خبره او د اسامه د وختو خبرې نو بشیر بلور صاحب خو خدای دې سره د خاورو بخي نر سړی غیرتي سړی څه چې په خوله وي په عمل کې وښوله متصفا به وي چې که زه په شو لګېدم نو زما به مخ هم نه ګورئ. دا هغه سړی وایي چې هغه دماکو لځي او هغه د دهشتګردۍ سره جنګېږي نو هغه ته خپل مرګ ښکاري او بیا په نره باندې هغه دا خبره کوي او هغه چې شهید شو نو ښکاره په سینه لګېدلی ښځې تپوس وکړو ښځه یې ورته وایي چې په سینه لګېدلی نو وایي ښځه بیا یې ما ته مخ وښایي ځکه چې ما ته خاوند ویلي بشیر بلور صاحب چې که په شا لګېدلی مخ به مې نه ګورئ نو زه ښه ده چې په شا نه دی لګېدلی نو مخ خو به وګورم نو مطلب چې هغه خو داسې غیرتي او نر سړی او نران خلک چې کوم دی مري نه دا ټول عمر به ژوندي مطلب هغه شهید اسم جون دی هغه په لار باندې هغه زوی چې کوم دی نو هارون بلور صاحب هغه مطلب څه کم نو ځوان زلمی
او ښکلی ځوان په دغه لاره باندې لاړو. پاتې شو اسامه. دا خو زمونږ په خاوره باندې مختلف نومونه دي. اسامه یو خاص وخت پیداوار و. دلته چې کوم دی نو په دې خاوره باندې هغه خلکو ضرورت و امریکې ته چې هغوی دلته زمونږ فرقهوارانه فسادات هم زیات کړي، مونږ کې بېلتون هم پیدا کړي، پښتانه خپلو کې تقسیم هم کړي، مسلمانان هم تقسیم کړي او په پښتنو کې یو خاص کلاس راوباسي او په آرټیفیشل طریقه باندې د جهاد شکل ولا ورکړي او دې چې کوم دی مهاجر نه مجاهد کړي او هغه له ټریننګ ورکړي اور بل کړي. هغه د اسامه، هغه د امریکې، هغه د هغوی د پلوانو، د هغوی د ملګرو شریکه چې کوم اور بل دی تر نن ورځې نه مړ کېږي. دا د اسامه یو بل نښه ده چې هغه ته د عربو پیداوار او په عربو کې بادشاهت دی. د خلاف جهاد وکړه که نه. بیا چې کوم دی نو دغلته فلسطین دی. په فلسطین کې زما ډومبی قبله چې کوم دی نو هغه نیولې ده. ته قبلاول چې کوم دی نو د هغې دپاره جنګ وکړه که نه. ته قبلاول چې کوم دی نو یهودیانو ته پرېږدې، ته چې کوم دی نو عرب چې کوم دی نو بادشاهانو ته پرېږدې او راځې زما په خاوره باندې چې هغې کې مطلب ته زما غریبي، زما مسکیني، زما تبعي زه د 40 کاله چې کوم دی په وینو ککړ کړم. دا د هغه کنټینیوټي ده. اسامه د هغې خلکو یو سیمبل و، یو نښه وه او دا د اسامه په شکل ډېر اسامهګان دي. دا تر اوسه چې را روان دي نو اسامه خو نن نشته. نو دا څوک دي؟ د هر وخت خپل اسامه دی، د هر وخت خپل ظالم دی او د هر وخت سره چې کوم دی د هغې ظالمانو خلاف خپل خدای خلق پیدا کړي. مونږ له د خدای همت هم راکړي، جرأت هم راکړي. مونږ د باچا خان سپیان یو، مونږ د عدم تشدد خلک یو، مونږ د مینې محبت خلک یو. مونږ چې دا جګړه کوو یا د مقابله کوو د مزاحمت او د عدم تشدد، د دې شاته چې کوم دی نو فلسفه ده. د هغې زمونږ په ذهن کې یو خاص د دې مقصد دی چې د چا په ذهن کې مقصد وي دی به همت نه بیلي که هر رنګه سخته راځي. دا جنګ به زما ځکه رواني چې زه مثلا د دهشتګردۍ سره جنګېږم او زه یو خالي لاس جنګېږم نو زما عقل نشته، زما فهم نشته، زما پوهه نشته. نه، زه په پوهه جنګېږم. زه وایم چې دا ګولی دا نن چې دا دی مولي، زه د دې ګولۍ ته مخې ته ځکه ودرېږم چې د کوم بچ کوم خپل ځان ورکوم او دا ټول عمر داسې شوي دي. عدم تشدد خلکو ګټه مونتې ده خو ډېر په سړه باندې مونتې ده، خو دایمي ده. ډېر خلک مونږ ته په دې اعتراض کوي خلک چې دا موقع تاسو ماله راکړه. ډېر خلک چې دوی د عدم تشدد خبره کوي نو ځکه قوم چې کوم دی نو وال خوري. چا چې تشدد کړی د هغې ګټه دې ماته وښیي چې چا سره تیارې ني. ته یو خپل قوم، غیر مسلح قوم، غریب قوم، بې اصلې قوم، هغه ته چې کوم دی د توپو سره او د ټینک سره جنګې نو خپل مطلب به پې پوره کوي، خدای خو به پې وجني. نو مونږ چې کوم دی د خپل عقل فهم مطابق د موجوده حالاتو سره جنګ په شعور کوو، په قلم کوو، په علم کوو. دا باچا خان ماته لار پرېښې ده، زه پکې کامیاب یم. که نن مثلا زه تاسو ته ناست یم، زما زوی زما نه جدا شوی دی، زما ته خلک په پښتو کې میرات وایي. نو زه خو د خدای فضل دی داسې همت، که زه د باچا خان د سوچ بچی نه وی، که زه د عدم تشدد بچی نه وی، که زه د باچا خان د لارې سپی نه وی، نو نن به ما همت بیللی. دا خو د دې لپاره کافي ده. همت ځکه نه بیلو چې دا قومي جنګ دی او که زما زوی نن پکې تللی دا زما لپاره اعزاز دی، دا زما لپاره چې کوم دی فخر دی. سبا که یو خبره کېږي نو زم دې ته تیار یم چې لکه څنګه بشیر بلور صاحب خدای سره د خاورو بخي، زم د هغه یو ملګری په هغه ګزاره شو او په ما شو زه خدای بچ کړم. که په ما هم ګزار کېږي د دې خاورې دپاره په شا کېږم نه، رستو کېږم نه. او دا چې تاسو پکې د اسامه ذکر وکړو نو د دغونتې چې دا واړه اسامهګانې او که غټ اسامه راځي، زه به د باچا خان د سپی په حیثیت د یو روشن فکره، د مترقي او د خپل وطن د آبادۍ او د ازادۍ او د خپلو وسایلو د جنګ دا به زه کوم تر هغې چې یا به دې خلکو له شکست ورکوم او یا به خپل سر بیلم او په شا کېږم نه او نه رستو کېږم.